یو ملګری سوال کړل او دا سوال ډیر شه کسان زمانه د حواله سره سوالات کړلی او دا شانتي په کمنټ سیکشن کې ډیر شه کسانو کمنټ سګړي په دې حواله سره سوال دا کړل چې زمونږه وس واده شوی دی او د واده نه فورن بعد زما چې کوم زنانه د داغي په ګډه باندې واړې دي اوس یعنی حمل ټهرا شوی دی نو آیا دا حمل چې د شل روزو دا حمل له دا منګه ځای کول شو یا نه شو ځای کول ځکه چې زغواړم او زما خزه غواړي چې موږ یو 2 کال پورې زمونږ بچی نه دا غینه با چې کوم دی بیا موږ پلانینګ وکړو آیا په دې صورت کې موږ دا حمل ځای کول شو یا نه شو ځای کول ډېر اهم او ضروري مسله ده ګوره یاد وساتئ حمل با صورتونو کې چې کوم دی داغي ځای کول گنجائش پیدا کیږي او با صورتونو کې بالکل ناجایز او حرام چې کله حمل ټهراو شي د سلور میاشتونو بعد سلور میاشتې پوره شي نو په دغه حمل دغه چې کوم قطرې په دغه کې چې کوم دی روح پیدا شي په دې کې بیا حرکت پیدا شي نو د هغه نه بعد چې کوم دی په صورتم حمل ځای کول جایز نه دي د هغه نه مخکې کې شریع عذر مثال طور پر شریع عذر دای چې زنانه ته د بچی د پیدا کېدو سره داغه چې کوم دی د جان خطرې ان د ملکیدو خطر وته چې دا چې کوم دی د دې او د مرګ چې کوم دی په درمیان کې دا یو سبب جوړیږي لکه زنانه داسي کمزوري یا داسي دغه بیماری چې دا هغه بچی نشي پیدا کوله نو په دغه صورت کې چې کوم دی د سلور میاشتونو مخکې په سلور میاشتو کې دنه چې کوم دی حمل ځای کول جایز دغه شانتي د دې بچي او ظاهره خبره ده چې ماشوم بچي هغه له د پي ورکی ته ورکی سینول ورکی نو که دغه صورت جوړیږي چې ظاهره خبره چې حمل ټهراو شي داغه نه بعد د زنانه چې کوم پي دی غوت شي بیا نو که د بچي په صحت باندې چې کوم بچي وړو کې دی د زنانو لا پي ورکی دی بل بچي دی داغه په صحت باندې اثر پریوزي نو په دغه صورت کې دا یو شری گنجائش جوړیږي چې په سلور میاشتو کې دنه د حمل ځای کول شي خو داغه نه بعد بیا نشي ځای کول چې سلور میاشتو شي داغه نه بعد چې کوم دی حمل نشي ځای کول ځکه چې بدی کې بیا روح پیدا شي چې کوم دا سوال کړل دی ملګری چې ما زما خزه غواړو چې زمونږ یو 2 کال پورې بچی نه نو یاد وساتئ یہ خدا په شرعي طور پر چې کوم دی شرعي عذر نشته دی وجه نه دا بالکل ناجایز او حرام عمل دی دویمه خبره دا ده چې ډیر شي خلک داسې خلک چې کوم خپل بچی ځایږي په شروع کې د هغې نه بعد بیا جاړي بیا مختلف ډاکټرانو پسې ځي حکیمانو پسې ځي پیرانو پسې ځي مفتیانو پسې ځي جناب ما ته وظیفه راکړه زما بچی چې کوم دی ځای کېږي څوک نو یاد وساتئ که چېرې غواړئ د روان وخت لپاره خپل د دې عذاب نه ځان بچ کړئ یعنې چې کوم ستاسو بچی ځای کېږي د دغې نه ځان بچ کړئ د دغې مصیبت نه ځان بچ کړئ نو کوشش دا وکړئ چې شرم دا غلطیونه کوي چې خپل لومبې بچی کوم دی تاسو ځای کړئ په دې صورت یو خو به تاسو حرام عمل وکړئ د الله رب العزت نافرمانی به وکړئ دویم نقصان بداو کوي چې بیا بس تاسو چې کوم زنانه دي داغي بچی چې کوم دی بیان ټهراوي حمل بیان ټهراوي هغه بیا ځای کیږي داغي وجه دی چې تاسو شورونه چې کوم نظام دی هغه خراب کړي او چې نظام یو ځل خراب شي نو هغه بیا چې کوم دی ټکی دوه کې بیا ډیر ټیم لګي بیا ډیر منډه ترلې نو یاد وساتئ ډیر شي خلک ما دا سری دل دا زمونږ د سترګو درې دوه خبره ده چې ډیر شي کسانو چې خپل بچی ځای کړل په شروع کې پخپلا صرف د دې وجه نه چې یو کال نیم چې کوم دی ما زما خزه چې کوم دی موږ صرف یوازي صرف د دې عیاشي د وجه نه د الله رب جل نه فرمانیو کې بیا رسو چې کوم دی بیا جاړي روړي چغي چې زمونږ بچی نه پیدا کی وګوره یاد وساتئ شرم دا غلطي ونه کوي چې تاسو سواده شوی او حمل ټهرا شوی د الله رب العزت شکر ادا کړئ سمجھ کې خبر راځي نو دا شانتي چې څومره کسان دا مسلې ته پوښ کې چې آیا حمل ضایع کول لری کول دا جایز نه جایز مسله ما تاسو سمجھاو کړه چې سلور میاشتې نه شوي د هغه نمخ کې شریعو زری زنانه چې کوم دی داغي د مر خطرې پاږي کې چې هغه لکه داغي صحت داغي په جسم کې یو داسې بیماری چې هغه بچی نشي پیدا کول نو سلور میاشتې نه شوي داغي نمخ کې داغي بچي داغي حمل ضایع کول جایز دي دغه شان دی بل یو شریعو زری چې بچی دا سینه ورکی داغه نمخ کې ماشوم بچي سینه ول ورکی او ظاهره خبره چې حمل ټهراو شي داغه نه بعد چې کوم دی
بیا د سینې چې کوم پی دغه وشي نو که د بچي په صحت باندې اثر پرېوځي چې کوم ماشوم بچي له دا تی ورګي نو په دغه صورت کې یو شرعي عذر جوړیږي. نو که څلور میاشتې نه شوي په هغه کې دنه چې کوم دی حمل ځای کول په دغه کې گنجائش جوړیږي. البته چې څلور میاشتې وشي نو د هغې نه بعد بیا په څه صورت کې چې کوم دی حمل ځای کول جایز نه دي ځکه چې بیا په دې کې چې کوم دی روح واچول شي. او دې ملګري چې کوم سوال کړل په دغه صورت کې خو بالکل چې کوم دا کړل چې بھائی موږ غواړو چې 2 کاله موږ دغه شانتي بغیر بچونه 2 کاله بعد موږ پلانینګ وکړو نو ګوره یاد وساتئ په دې صورت کې بالکل ناجایز او حرام عمل دی. امید کوم دا مسله به تاسو په سمجھ کې راغلی. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.